زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دين اسلام ډیرو قدرمنو عزتمندورونو زمونږ استاسو مختا یو ډیر اوږد سفر پروت دی چې هغې دپاره ډیره لویه توښه تیارول ضروري دي هلته د دنیا نورې توښې په کار نه راځي صرف د ایمان توښه په کار راځي ایمان هغه عظیمه خزانه ده چې څه د پاسه اویا څانګې او شعبې لري په کار دا ده چې موږ او تاسو هغه وپېژنو او بیا هغه عملي کړو د الله په فضل او توفیق سره یو څو د ایمان شعبې مخکې ذکر شوي یو بهترین شعبه د ایمان چې د هغه د الله رب العالمین نه امید ساتل دي کله چې یو انسان د الله نه امید ساتي چې الله به ماته د نیکو اعمالو توفیق راکړي کم گناهونه چې تېر شوي دي د هغې په باره کې د الله نه امید ساتي چې الله به ماته معاف کړي او د توبې توفیق به راکړي او بیا به زما توبه خپل در کې قبوله کړي همداسې د الله رب العالمین نه د جنت امیدوارې چې ماته به د خپل رحمت کور جنت راکړي او د جهنم نه د نجات امیدوارې چې ما به خپل رب په خپل رحمت د جهنم نه محفوظ کړي الله هم دتا هم دغه امید ورکي او سچ دې د الله نه امید ساتي الله ورته هغه ورکي
زما قدر منو عزت مند ورونو د بعضو سلفنا منقول دي چې لکه امام ابن قیم رحمه الله دا خبره ذکر کړی ده چې دا زړه چې الله رب العالمین طرفدار کوي او الله ته مزل کوي الله ته رسیږي دا د یو مرغۍ په شان باندې دی چې مرغۍ سی رفتار کوي نو د مرغۍ به یو سر وي هغه به روغ وي او دو به وزري وي نو هغه رفتار کولی شي که د دې مرغۍ سر چرته کټ شي نو مرغۍ مړه کېږي او که د مرغۍ یو وزر مات وي نو دا مرغۍ صحیح پرواز نشي کولی او همداسې دا زړه چې دی دا هم د دې مرغۍ په شان باندې دی چې اخلاص د ده سر دی خوف الهي د ده یو وزر دی او د الله نه امید بل وزر دی چې کله یو انسان په زړه کې اخلاص نه وي د دې مثال د هغې مړې مرغۍ دی چې رفتار نشي کولی چې هغه بلکل حرکت نه لري نو چې کله په اعمالو کې اخلاص نه وي دې زړه کې خالص د الله رب العالمین رضا لحاظ نه وي دغه عملونه مړه دي دا بلکل مخکې حرکت نه کوي قبلېدل نه لري او چې کله دی انسان په زړه کې یوازې د الله یره وي او امید نه وي دا انسان مقصد ته نشي رسېدلی ځکه د ډېرې یرې د وجې نه هغه ناامیده شي او څوک چې د الله نه ناامیده شي قرآن کې الله وایي دا کافران د الله نه ناامیده دي بل ځای الله فرمایي تاواني قوم د الله نه ناامیده دي او دویم د الله نه به امید ساتي ځکه چې امید ساتي د الله نه یره دی نه یې که نه نو هیڅکله به د ګناهونو نه ځان پرهیز نه کوي په ټولو ګناهونو کې به په دې امید باندې غوپېږي چې الله غفور رحیم ذات دی او ته به د الله په قهر او غضب اخته شوی همدغه ده چې د بعضو سلفو نه منقول دی چې عبادت کې درې څیزونه ضرور دی او دا درې واړه به یو د الله رب العالمین سره مینا دویم د الله نه یره او دریم د الله نه امید وجه دا ده چې کوم انسان کې د الله امید وي نو هغه د الله د رحمت د حاصلولو په امید د جنت د حاصلولو په امید د الله د راضي کولو په امید باندې نیکو اعمالو ته منډه وهي او چې د کوم انسان په زړه کې خوف او یره وي نو د خوف او یرې په وجه باندې الله رب العالمین د ګنافرمانیو نه دی یریږي او د نافرمانیو نه ځان کنټرولوي او چې کله د یو انسان په زړه کې د الله مینه وي نو په دې عباداتو کې چې څومره تکلیف ورته رسېږي د الله په مینه برداشت کوي نو د الله امید انسان نیکو اعمالو ته تیزوي او د الله نه یره انسان د ګناهونو نه رابندوي او د الله سره مینه د دې عبادتونو کې چې کوم مشقتونه دي هغه برداشت په سړي باندې اسانوي همدغه وجه ده چې څوک یوازې د الله بندګي کوي یوازې محبت وي نه یره په زړه کې یو ذره د الله نه او نه امید د الله نه یو ذره د زندیق حسابېږي او څوک چې یوازې په یره باندې د الله بندګي کوي یو ذره امید هم نه او محبت هم نه دی حروري خارجي حسابېږي او چې څوک صرف په امید باندې د الله بندګي کوي چې یو ذره یره هم د الله په زړه کې نه یو ذره مینه هم نه نو دا مرجي حسابېږي دا درې واړه چې راجم شي نو صحیح عبادت به انسان وکړي او الله طرف ته به پرواز سیده شي لکه مخکې هفته کې د الله رب العالمین یره ذکر شوی وه داسې به د الله نه امید ساتي زمونږ رب ډېر رحیم کریم ذات دی هغه موږ ته د ډېرې مینې او محبت خطاب کړی دی ډېر د رقت او نرمۍ خطاب یې کړی او بیا یې موږ ته فرمایلي دي چې ای زما بندګانو ګوره ناامیده نه شئ زه ډېر غفور رحیم ذات یم هېڅ ګناه که هر څومره لوی شي ناامیدي مه کوه زما د مغفرت نه لویه نه ده فرمای قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم
لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ای زما هغه بندگانو چې تاسو په خپل ځانونو باندې زیته کړي قسم ګناهونه مکړي دي، اوس هم د توبې دروازه بند نه ده. په صدق الله ته توبه وباسه، نا امیدي مکوه، ټول ګناهونه الله معاف کوي. حدیث د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کی بیا د دین هم لوی خبر ذکر دا چې د الله رب العالمین قول من ذکر کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. ای بنی آدم چې ته زمانه قدر ته امیدواري او زمان رابلی مانا مغفرت غواړي، پروا نه کوي هر څومره لوی ګناه چې دې کړي زه یې معاف کومه. رحیم کریم رب موږ ته دعوت راکوي چې وغواړئ زما نه معافي زه در کوم. به واړه ګناهونه نه، معمولي ګناهونه نه، بلکې یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. بني آدم کدا گناهونه دي د اسمان او ریاضو تم رسیدلی کنو، د اسمان کنارو ته رسیدلی او بیم نه امید نشو ما رو بلی زیدت معاف کوم هر څومره لوی ګناه چې دې کړي. ځکه هغه رب په بندگانو باندې د مور نه ډېر مهربانه دی. مور او پلار هیڅکله خپل بچی هغه بدی باندې نه پیرزو کېږي، بد ولې نه ورکوي. یا رب کائنات هم خپل بندگان خو چې د الله بندگان وي او الله بندگی کوي، الله سره تعلق قایموي، الله په شر باندې نه پیرزو کېږي. حدیث امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې نقل کړی دی چې د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه نه چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته د یو غزا کې د دې کفارو بندیان قیدیان رال د الله د نبی خواته. په دې قیدیانو کې یو زنانه وه، د هغې زنانه ماشوم بچی په دې قیدیانو کې قیدي و. دې زنانه په سینه کې پی رایق شوي و، د خپل بچي په طلب پسې ګرځېدله چې بچی به مې چېرته وي. بچی یې دې قیدیانو کې مونده په مینې راواخسته، خپلې سینې سره یې جفت که او خپله سینې وله ورکړه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمیل زما ملګرو اترون هذه طارحة ولدها في النار. زما ملګرو اترون هذه، یو روایت کې اترون تاسو وینئ، اترون ستاسو ګمان راځي چې دا مور به د خپله بچی اور ته وغورځوي. صحابه کرام وفرمیل چې وسې کېږي د بچ کولو چرې به یې ونه غورځوي. وجه دا ده چې هغې د سینې نه جدا کوي، هغې د قیدیانو د ځمکې نه راواخسته په ځمکې پیرزونه او سینې پورې ونیو، ورته به څنګه وغورځوي. نبي صلی الله علیه وسلم وفرمیل والله لله ارحم بعباده من هذه على ولدها. زما دې په الله قسم وي دا مور چې په دې بچي څومره رحم لري، د دې نه د الله رحم په بندګانو ډېر زیات دی. هغه به څنګه وغورځوي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحرا ته یو بانډې ته وتلی و، ګوري چې په دې بانډه کې یو زنانه کټوۍ په اور باندې کېښودلې ده او هغه کټوۍ خوټکېږي په اور باندې او د اور دا لمبه چې راوچته شي دې زنانه سره یو ماشوم بچی دی، هغه د دې اور نه رادي خوا کړي چې د اور لمبه یې ونه سېزي. د الله نبي چې د هغې په خوا باندې ورغلی، هغې پوښتنه وکړه چې دا څوک دی؟ وایي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. هغه زنانه د الله حبیب خواله راله، ورته وویله چې یا رسول الله، الله رب العالمین خو په بندگانو د مور او پلار نه ډېر مهربانه دی، زه خو دا بچی ورته نه ورځم.
الله نبی صلی الله علیه وسلم سر مبارک کته کو او بیت سر را اوچت که د سترګو نه یې اوښکې بهېدلې او یې فرمایل والله لا یلقي الله حبیبه فی النار زما دې په الله قسم وي چې ته د الله سره تعلق قایم کا زما دې په الله قسم وي چې الله دې اور ته نه ورځوي خو نقصان من کې دی مشکل من کې پروت یو بل روایت په دې معنی باندې امام ابو داود نقل کړی دی چې سند کې لږ ضعف دی خو دا مخکني روایات په دې باندې دلالت کوي معنا یې همهغه روایاتو کې دی چې صحیح روایاتو کې ذکر شو یو ځل یو صحابي په یو غزا کې روان دی چې یو باغ ته ننوته په دې باغ کې ګوري چې مرغۍ بچیان اچولي دي دا بچی د مرغۍ بچی را واخیستل او په خپل څادر کې کېښودل کپړه کې راتاو دې وخت کې د دې بچو مور راغله هغه په دې باغ کې وچغېدله چې بچي مې چا وړی دي ډېر د زړه د درد نه چنګار وکړ نو ده ورته دا خپل بچي کولا وکړل مور یې راله په دې څادر کې د بچو سره کېناستله دې صحابي په څادر رابند کړ په څادر کې دا مور مسطح وکړه د الله د نبی صلی الله علیه وسلم خواته راغله نبی علیہ السلام د دې صحابي نه پوښتنه وکړه چې څه دي هغه ورته دا قصه وکړه چې د الله رسوله باغ ته ننوتم هلته د مرغۍ بچیانو هغه بچیان مې د خپلې کپړه څادر کې راتاو کړل مور یې راغله د ډېره درده وچغېدله ما ورته بچیان ښکاره کړه هغه هم دې سره کېناستله د الله نبی ورته وفرمایل چې ته دا بچیان کولا وکړه هغه بچیان یې په ځمکه باندې کېښودل دا مرغۍ هم ورسره کېناستله دا مرغۍ د دې بچیانو نه الوتله مرغۍ په دې پوهېدله چې دې بچیانو سره چې زه یم دا سړي نیولی یم وجلي مې خو ګویا کې زبان حال د دې خبرې تقاضا کوله چې د دې خپلو بچو سره مې مرګ قبول دی او ځان له مې ازادي ژوند قبول نه دی د خپلو بچو باندې وزرې راخورې کړي دي او د بچو سره یو ځای ناسته ده دې مرغۍ ژوند خوښ نه و خو د دې بچو سره مرګ خوښ و د الله نبی دا حالت چې ولیدل صحابه کرامو ته یې وفرمایل اتعجبون من ام الافراخ بفراخها تاسو تعجب کوئ چې دا مور خو الوتلی شي خو نځي او دا بچي الوتلی نه شي تاسو تعجب کوئ چې د دې مرغۍ په دې خپلو بچو باندې څومره رحم دی والله لله ارحم بعباده من ام الفراخ بفراخها زما دې په الله قسم وي چې د الله رحم په دې بچو په بندګانو باندې د دې مرغۍ نه په بندګانو باندې ډېر زیات دی خو ګوره هغه بندګانو باندې چې د الله رب العالمین سره دنیا کې تعلق قائم کړي د الله د رحمت امیدواري د الله جل جلاله نه د ګناهونو توبه وباسي او چې انسان په دنیا کې د الله د رحمت نه منډې وایي که نه منډې نو دغه انسان بچره د الله د رحمت مستحق ونه ګرځي دی وجنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای كل امتي يدخلون الجنه الا من شرد على الله شراد البعير زما ټول امت به جنت ته ځي مګر هغه انسان چې د تریدلې اوښ په شان د جنت نه اتریږي چې الله رب العالمین ته آواز ورکوي چې جنت ته نه ځما دغه انسان به د جنت نه محروم وي اوس چې موږ او تاسو خپل انداز وګورو وروڼو زموږ ډېره زندګي ګوره جنت نه تریدل دي د تریدلې اوښانو په شان هغه دا دی تاسو وګورئ چې موږ ته د رب العالمین د طرف نه 15 وخته اعلان کېږي چې ای بندګانو د کامیابۍ ځای له راشه دا د مؤذن آواز دی کلام د مؤذن دی خبره د مؤذن د خو دعوت د الله دی او د جنت میلمستیا ته دې راواړي او منګه د دې میلمستیا نه تښتو حقیقت
کې چې سبای او بیګای مؤذن اذان کوي دا د الله د طرفنا د الله ملمستیا ته دعوت ورکوي چې اے بندگانو ستاسو رب تاسو ته ملمستیا تیار کړی دا راشي د دې ملمستیا نه فائدہ واخلئ او منګه د تریدلو خانو په شان تختو د خبره د ځان نه کومه دا د سید الاولین والآخرین پیغام دی هغه فرمایي وی من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا او راح سوک چې سبای منځ ته راځي مسجد ته راځي او بیګای راځي دی له الله جنت کې ملمستیا تیاری هر وخت کې چې د سبای او بیګای راځي د مؤذن اذان مونږ ته د الله د طرف نه یو اعلان دی چې بندگانو تاسو د جنت نه لري تللی جهنم هم ځان له تیار کړی دی بیدار شئ یخ شئ غفلت پرېږدئ جنت ته توجه وګرځوئ لکه څنګه چې یو روایت کې راځي چې کله اذان وشي د الله ملایکې په دې کلي کوڅو کې ګرځي اوازونه کوي چې یا ایها الناس قوموا الى نيران قد اوقدتموها على انفسكم فاطفئوها اے بندگانو کم د گناهونو ورونم چې په خپل ځانونو بدل بل کړی دي پاسې گئی دا ورونه مړه کوي نو هغه منقاد بندگان الله تعالی پاسېږي خپل گناهونو تقصیر او کوتاهی باندې اقرار وکي الله نه معافي وغواړي الله یې معاف کړي او تریدلي او خان د الله د رحمتونو نه تختی دسې زما خوږو ورونو د الله رب العالمین د رحمت ښکلې موقع موږ او تاسو ته فراهم کېږي من جمله د هغې نه د جمعې د مبارکې ورځ ده چې دا د الله د دومره رحمت بهترینه موقع ده چې دومره عظیمه خزانه پکې جمع کېږي چې انسان هغې ته تعجب کوي د انسان سوچ او فکر کې نه راځي ځکه صحیح روایت امام احمد بن حنبل رحمه الله په مسند کې نقل کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی په خپل کور کې اودس وکړي وختي راشي د مانځه ته خطبه د اول سر نه راګیره کړي امام ته نږدې کړي لغو او بېهوده کارونه ونه کړي د انسان ته په یو قدم باندې د یو کال د عبادت ثواب ملاویږي یو کال د عبادت لکه یو کال چې د انسان روژه نیولې او یو کال د انسان تهجد کړي دا په یو قدم باندې خو چې پیدل را روان وي ګوره نږدې چې کوم یو انسان مسجد ته کور دی او ډېر نږدې دی دا هم مسجد ته چې راځي او 100 قدمه اخلي دا داسې یو ښکلې موقع ده چې د الله د رحمت چې د لیلة القدر نه هم اوچته راځي خو چې الله یې قبول کړي رب العالمین ته مقبوله او دا موقع لیلة القدر خو کال کې یوه ورځ ده او خفي ده ډېره د هغې راګیرول خو ګرانه خبره ده د جمعې ورځ معلومه ده او یقیني خبره ده او راګیرول آسان دي خو د الله د رحمت نه تریدونکي بندگان شته او د الله د رحمت راګیرونکي بندگان نشته همدغه رنګې زما خوږو ورونو رب کائنات د خپل پراخه رحمت دروازې کولاوي الله رب العالمین موږ او تاسو ته ښکلې موقع د رحمت فراهم کوي یو په هغې کې دا 10 ورځې دي چې دا 10 ورځې د الله د عظیم رحمت د حاصلولو موقع ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني الأيام الغشاشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بالشيء د الله نبی د دې ورځو د رحمت په بنیاد فرمایي وی هیڅ یو عبادت نشته چې هغه د 10 ورځو عبادت ته ورسیږي هیڅ عبادت د دې عبادت سره سم نه دی صحابه کرامو په ذهن کې خو د جهاد د عبادت عظمت او د هغې ثواب ناستو ځکه یو لغدوة فی سبیل الله او روحه
خیر من الدنیا وما فيها جهاد کې خو یو سوي مزل کول یو بیګي مزل کول د ټولي دنیا نه بهتر دی د جهاد ګرد غبار خو د جهنم د اور نه امان دی د الله رسوله د جهاد د عبادت ثواب هم د دې ورځو د عبادت ثواب ته نه رسیږي وینا د جهاد عبادت ثواب هم د دې ورځو د عبادت ثواب ته نه رسیږي مگر هغه انسان چې هغه مال او سر دواړه میدان جهاد ته حاضر کی مال د الله په لاره کې خرج شي او سر د الله په لاره کې قربان شي نو دا صبر د الله د لوی رحمت د حاصلولو موقع ده چې لس ورځې د الله په بندګۍ کې محنت او خواري کول او دومره ثواب حاصلول لکه تا چې ټول مال او سر د الله په لاره کې قربان دی ورځو کې اوس څه کول پکار دي د دې ورځو ښکلی او بهترین عبادت خو حج دی چې سړی له الله وس او توفیق ورکړی او هغه د حج دپاره تیار شي او د حج د الله دغه بندګي وکړي ځکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمای من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه کله چې انسان حج وکړي هغه په دې حج کې ګناهونه ونه کړي هغه پکې بیهوده خبرې او باطل خبرې فاحش خبرې ونه کړي د انسان د ګناهونو نه داسې صفا کېږي لکه څنګه چې د مور نه پیدا وي دویم ښکلی عبادت په دې کې هغه د الله ذکر دی ځکه بل روایت کې چې د دې ورځو فضیلت راغلی دی نو بیا د الله نبي فرمایي فاکثروا فیها من التحلیل والتسبیح والتحمید کله چې دا ورځې د عبادت ورځې دی او عبادت الله ته ډېر مقبول دی په دې کې لا اله الا الله سبحان الله الحمدلله دا کلمات ډېر وایي ځکه زما خوږو وروڼو دا هغه خواږه کلمات دي چې د بنده د خوله نه راوځي دا رب کائنات ته ځان رسوي د عرش خوا ته تاویږي او داسې بڼار کوي لکه د شاتو مچۍ چې بڼار کوي دا بنده الله ته یادوي چې ای زمونږ ربه ستا یو بنده دی په ځمکه کې موږ د هغه د خوله نه راوتلي یو تا ته راورسېدلو د الله نبي وایي تاسو نه غواړئ چې تاسو داسې څه تیار کړئ چې تاسو هلته رب د ستاسو تذکره کوي او تاسو رب په مغفرت او رحمت باندې یاد کړي دې وجې نه د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د ابو هريره رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې هغه به په دې لسو ورځو کې بازار ته وتل او په بازار کې به تکبیرات ویل او خلکو چې به د دوی تکبیرات واورېدل نو خلکو به هم شروع کړه تر دې چې د بازار به یو شور په بازار کې د تکبیراتو جوړ شو دریم روجی دی چې کوم انسان له الله وس او طاقت ورکړی حدیث کې راځي چې څلور څیزونه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پرېښودل یو په هغې کې دا د دې لسو دی 9 ورځې روجې چې دي دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پرېښودلې بیا خاص کر یوه روژه ده چې هغې ته د عرفې ورځ ویلی کېدلی شي د عرفې د ورځې روژه چې هغه 9 د ذوالحجې ده د عرفې د ورځې روژه د الله نبی فرمایي چې دا د 2 کالو د ګناهونو کفاره ده د 2 کالو د ګناهونو کفاره ده همدغه رنګ نور اعمال الصالحه چې انسان کم عمل صالح کولی شي لکه دې کې راغلی چې هغه د الله د کتاب تلاوت دی منځونه دي رشته دارانو سره رشته داري قایمول دي کم رشته دار د سره زیاتې کړی هغه ته عفو کول دي د الله دپاره هغه معاف کول دي صدقات کول دي او یا داسې نور ښکلي ښکلي اعمال د آخرت دپاره په دې ورځو کې توښه کوي او آخرت ته ښکلې توښه تیار کوي تر څو د الله د رحمت مستحق وګرځي او د الله د رحمت امیدوار شي الله رب العالمین دې موږ او تاسو لره په قرآن او سنت پوهه راکړي او الله دې په عمل کولو توفیق راکړي